رسول الله يا حبيب الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله مولانا العظيم. د فرعون او د موسی علیه السلام واقعه خورا ډیره اوږده واقعه ده. دغه پرون خو ستاسو په یادېږي چې د موسی علیه السلام او د فرعون په مابینځ کې مقابله وسوله. بیا اویا زره جادوگران و هغو مقابله نه و ګټل، ایمان یې راوړی. بعد کې 6 لکه د بنی اسرائیلو څخه هغه هم سره مسلمانان سره ایمان یې راوړی. نو فرعون چې کله دا سوچ وکړي چې موسی علیه السلام معجزې لري او دغه لکړه ویلدله چې هغه به مارجن جوړېدی او لاس د دی ویلدي چې دغه څخه به ډیره رڼا وراوتله، نو دی وبېرېدی. نو بیا دا و چې په موسی علیه السلام یې کار نه و درلودی. نو قوم اشراف د قوم بولی یا هغه معززین د قوم، هغه ذلیل د قوم، هغه راولار سوله چې ځان ته اشراف ویله، لیکن په اصل کې در دوی ذلیل نه و. فرعون خطا استی بیا ورته ویله و فرعون ته ول دا استاد څه وکړي چې موسی علیه السلام دې پرېښوي او دوی به فساد په دې مځکه کې کوي او تا او خپل خدایان تی پرېښولې، دا اوس څنګه حساب شو؟ ده ورته ویله موسی علیه السلام چې کله دغه خبره ورته وکړله د موسی علیه السلام چې دی او د هغه دیندار خلق یا دیندار طبقه یا ایمان ولادت پرېښول، نو دا خو بیا فساد کې په دې مځکه کې د فساد څخه د دوی دغه د ایمان خبره مراد و چې دا خلق ته ایمان شي، نو بیا خلق نور مسلمانان شي، نور مسلمان نور په اسلام کې داخليږي کنه.
نو دا خو چې ورځ در ابلې په اسلام کې خلک داخليږي نو بیا خو زموږ کار را خراب کی نو بیا به موږ خپل د کفر قانون پر چا باندې چلو لکه دا اوس دا خلک بیریږي په دې باندې مدرسې دي او طالبان دي او علما دي هلته په شهادت رسوا او دنیا کې رسوا کوا نوم د دهشتګرد ور کوا طالبان تنگ نظر یې بوله او علما تنگ نظر یې بوله رنگ چې په یو رقم باندې د علما او د طالبانو بدیږي دوی بدوي د دې د پاره نه چې دوی اوس د خلکو غم اخیستي نه د دې د پاره چې د کافر غلام دی چې هغه څورتوای د خورکه پر غلا ربانی ورسره روان دي نو کې هغه ورته چې دا عالم کافر دی د بس دی ورته کافر دی که غول دا مسلمان دی د خدای په خبره باندې زموږ خلک نه کوي لکه څنګه چې د وسنی مشرانو دا وخت خلق دي نو هغه هم دا ویل ول دا خلق فساد کې په دې مزکه کې نن دوی هم ودی مدرسو ولات علماء او نعوذ بالله د شتګرد وای او فسادیان ورته وای دا دغه فرعون بچان دي دغه فرعون څخه پیدا دي دغه پر نقش قدم باندې روان دي فرعون ورته ویل چې زبد دوی زامن ورو وجنم او شذ چې دي هغه به د ځان د پاره خادمانو جوړی کما تاسو دې ته فکر وکړئ د کوم هغه وخت ظلمونه او د و زمانی ظلمونه عینا علی سواد هیڅ فرق نه هغه وخت کې چې هغه څنګه اعمال کوله د انسانیت سره دا خلګم دا اوس پراغو نقشو باندې روان دي فرعون ویل چې زبد دغه بني اسرائیل او ځوانان او غالکوان دا به ټول وجنمه او شذي چې دی هغه پاته دي هغه به ځان د پاره غلامان جوړو خدمتګاران به جوړو دا اوس خلک داغه شدي کنه پراغه نقش قدم باندې روان دي موسی علیه السلام و دې قوم ته ویل ول فرعون خدا اعلان کړی دی لیکن خو تاسو به الله سره کومک غواړي صبر به الله جل جلاله ته کوي بغیر الله بل څوک دا کار نشي کولی اعتماد او باور یقین به پرچاوي پر الله باندې وي نو مشتم بکار دا چې په ټول کارو کې زموږ یقین پرچا باندې شي پر الله باندې شي پر دنیا خو بنونه وي کنه او کله کله خدای شي چې اعتماد پر دنیا باندې هم راشي الله میر وي دنیا مو پیاد په خله باندې ناریه د الله الله پزړه کې دنیا هي زمړه دنیا دونه خوږه د زمړه پلار زوی سره جلا کړل ورور سره جلا کړل او قریب سره جلا کړل او سره وی جنگول سره مړیا کړل کنه یو پرابل باندې تو پکرا واخی دغه دنیا په خاطر باندې نور چیستا په کوم شی باندې د ورونه چې جلا کیږي په څه خاطر باندې جلا کیږي نو خو یو ابل ته تا ډیره وخوړل تا نه د غټلې ما ډیره غټلې ده زګر درز غلمه ته غدرز په کور کې بده پیغور ور کوي کنه خداغه دنیا هغه ورته وي تانو چیش کړی دی او ما چیش کړی دی ولې می چیش نه کړی دا ته چې مرالوي کړی ادونه می غټ کړی کنه اوبل د بل روز ګوري مینه ته ورته وي چې راشي ما شامه مینه وڅنګ دې شي نن خو ولا چې پلانې کاکا دی راته ویل نن اغستا ما زوی دی په چکاواله یاره چې دا چکا ورته هغه نو اسلام نه یې دی چکا ور در دستورګ دی لمبي ولاړ سره پاو ته ورته وګوره پاشا کې دروسه تغمیدي دینو چې د مینه خبره واوره بارنو شربریت د دسه جوړ شي زمریش بارونو غسرې کې هر څه د سورک شي بس کور کې چې هر څه وای دغه دنیا غمجنې په خاطر باندې موږ الله جل جلاله تبا کړو د ارواستاسو په پېښور کې د لیکوټه کې نور ځایو کې تاسو د واقعات اورئ کنه پلار وجلې زوی وجلې ورور وجلې چاړه پراخستی الله دې مو دغه افتو څخه وساتي نو موسی علیه السلام وقوم توایه و ای قومه یو چارسته چې د الله څخه تاسو کومک وغواړي او تاسو صبر وکړئ الله جل جلاله ګرد عمر د صبر څخه د زغم څخه کار اخی تلوار شیطان کړی ده
په تلوار اس نه د جوړه اجزا کله چې یو تکلیف در باندې راشي او مصیبت در باندې راشي صبر کوه او الله او کومک د چا څخه غواړو د الله څخه تلوار مکوي په اس کار کې تلوار دنیایي کار کې تلوار مکوي هر چا چې تلوار کړی ته درلاسه خطا وته درلاسه چې وته بیا نه راګرځي یو دخلی خبره برته نه راګرځي چې دخلی دې کوم خبره وېستله بیا نه راګرځي او یو د توپک مرمۍ چې دخلی وته بیا نه راګرځي راګرځي بیا نه راګرځي نور شام بدای شي چې شاید راو بګرځي لیکن دغه دوه سره ډېر احتیاط کوي د خلی سره او د توفق د مرمۍ سره د توفق د خلی سره ډېر احتیاط کوي نو ورته ویل چې دا براشي او دا غم او تکلیف براشي دوی ورته ویل ول ای موسی علی السلام مخکې چې تنویر راغلی هم پر موږ باندې د تکلیفونه او اوس چې تراله بیا هم پر موږ باندې د تکلیفونه او د عذابونه دي مخکې داو چې موسی علیه السلام نو پیدا شوی نو خو جادوګران ورته ویل چې ستا په بچی کې یو داسې ماشوم پیدا کیږي چې هغه سبب ستا د بچی د زوال ګرځي ستا بچی به ټوله در تباکی دا ماشوم دی راولاړ شو دغه دنده وکړله چې په دغه کال باندې چې د موسی علیه السلام پیدا کیږي او یا زره ماشومان علال کړل یا 1,00,000 ماشومان علال کړل د دې په خاطر باندې چې په دغه کال کې چې دا نوې ماشوم پیدا کړي ولدینی چې دازما د بچی د هلاکت لپاره سبب وګرځي دیني چې داوی دیني چې داوی 1,00,000 علال کړل لیکن الله جل جلاله هغه د قاتل د الله جل جلاله خوش موسی علیہ السلام د په کور کې لوی کې کنه کړو دا الله به د نظام الله توکور دی ورولي په دای ساتي خپل دشمن په ساتي لیکن خواغه په دې نه پوکي چې دا بزما د پاره سبب د هلاکت جوړیږي او یا زره په هغه وخت کې هلاک سوله دلته چې موسی علیه السلام غټ سو ځوان سو بیا داو چې د مصر یو سړی او مړکی په چپلاخ اولی بیا د ولاړې د شعیب علی السلام او شارته مدین ته لس کاله هلته تیر کړه وعده وکي دا خاص خدای پیغمبر سو دوباره بیا را علی و مصر ته اوس بیا دعوت کوي و خلکو ته و د فرعون و قوم ته بیا دعوت کی دغه وخت کې فرعون بیا عذابونه پر دې قوم باندې شروع کړل او خلک وجنه خلک علاوه خلک ځوانان وجنه دا کوا او ها کوا اخر کې دا و چې الله جل جلاله داو چې پر دوی باندې رنگارنګ عذابونه راوستل موسی علیه السلام ورته ویل دې ظلم کور خراب دی د ظالم کور خراب دی دا واوري ظلم دنیا کې مکوي چې هر څومره دشمن دی وی ظلم مور سره کوي چې څونه حق ستا پر باندې دی بس خپل حق جناخله نور د چا سره ظلم مکو که تاوان در رسولیو خپل تاوان جنواخ نور بلابد تجاوز مکو ځکه د الله ظالم سړی نه دی خوښ د الله د ظالم څخه ډیر بد راځي الظلم ظلمات یوم القیامه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي وی ظلم چې دی هغه یو تاریکینه د ډیر تاریکی به په ورځ د قیامت باندې ډیر تاریکی به په ورځ د قیامت د ظالم کور خراب دی الله جل جلاله د موسی علیه السلام په خله باندې ورته وایي وی جر دی چې الله جل جلاله بدغه تاسو دشمن هلاک او تاسو به د دمزه کې خلیفګان بولی بچهان بولی خیرخواه بولی تاسو به پر دمزه کې باندې بیا اوسئ والله جل جلاله فرعون سره د خپل قوم هلاکی کنه شپږ لکه خالد فوج ور سره و د فرعون سره خالد د فوج شپږ لکه فوج درلودي دا چې نو چې معمولی خبره و فرعون د سمای معمولی سره و د شپږ لکه فوج سره نور خنوم د سره چې هغه فوجان ور سره و مصر ټوله ور سره ولاړو لیکن اخر انجام دا و چې رودینل تر ورسېدل ټوله الله پاک شي هلاک
په فوج باندې سړی باید ونازیږي. د رحمان بابا یو شعر را په یادېږي وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره یې یک تنهایه. د فرعون سره لښکرې ورسره وې لیکن خدای چې ورودي نیل ته ودرېدی سر اخلاص و چې دا زما زه د هلاکت ولاړم تبا سولمه اسراټینګ کې وې دروي فوج وشاته ودرېدی قوم وشاته ودرېدی اوس د مور زوی و دی رود ته ځان سي وراچولې فرعون خو پوهېږي هوښیار دی په اډو کې د خرخ ولاکه و ځکه یو سړی چې د خدای دعوه کوي او پر دې ګرد قوم او قوم ګرد وزان ته جلبوي او قوم ګرد ود ته سجدي کوي دا د هوښیار سړي کار دی که د خره سړي کار دی؟ دا خو د هوښیار سړي کار دی. دا غولاکه د خره سړي دیم په دې پوه شو چې زه به خدای چې دا ما یو قدم ورواخم او لاړم تبا سولمه لیکن الله جل جلاله په ازل کې فیصله کړې و چې ته به ځې بچی ته خو به خامخا ځې ولاکه پاتې شي لاړې تباه کوي. دا و چې الله جل جلاله عذاب دغه در مخه الله تنبیهات ورکولې. ګوري الله جل جلاله یو وارده معجزه ورته راوستل. دا د لکړې معجزه دا نه ومنل. د لاس چې دا لاس به شایسته سو او روښانه به لمر به تاریکوي د دې معجزه ورته راوستل دا نه ومنل. دریم معجزه ورته راوستل وچکلی لکه پر موږ باندې چې وچکلی ده وچکلی را تراستوله ده وي سر خلاص کی لیکن خو موږ سر نه خلاصو. پر فرعون هم داسې وچکلیان رااله ورته ویل چې تاسو باید ایمان راوړئ لیکن خودی دا نه ومنله. تر ډیره وخت پورې تقریبا وکاله علما دا ذکر کوي چې وکاله پر دوی باندې وچکلیان وي. او بل داو چې ونقص من الثمرات په میوه کې کموالی را روانو میوه کمیدلې میوه یا داسې به و چې باغونه به یو مخ ختم سوله او یا به داسې و چې په باغو کې به میوه ختمه سوله. مجارکال دا تاسو ویني کنه دا د سارا خواته چې دا کم علاقې دي دا د باغو د سیبو یا مثلا داسې نوري تاسو به فهم کړی وي کنه یو خو د سره څخه د امځکې ګرده پر وچوالی را روان دي. خلک باغونه باسي خلک باغونه کاږي ځکه چې اوبېږي نه او بیا دغه چې پاته دي د هغو میوې چې پخوا څومره غټ سیب به و د دې علاقې د دې توبې و د دې علاقې څومره غټ ښایسته سیب و د دې میزې اړې و د دې علاقې څومره غټ سیبانو لیکن اوس هغه سیب دونه ته رارسېدلي دي. کله ژرې الله پر راولي ټوله تباه کړي. د الله وموږ ته دا نصیحت د پاره دغه شان را استوي. و نقص من الثمرات پر فرعون باندې هم داراله لیکن خو بیا هم خبره نه منله. دغه څخه بعد الله جل جلاله داسې معجزې ولکه موسی علیه السلام ته چې ورکول سوي یا د فرعون پر قوم باندې چې کوم عذابونه راغلي و پر هیو نبی باندې نه راغلي. دغه د فرعون چې کوم عذابونه ودوی ته ورکول سوي و دا هر څه انبیا رااله پر دې ټولو انبیاو باندې الله جل جلاله د عذابونه نه راوستلي. څلور داس ولا دا لوی معجزې وي یو نبی ته دومره لوی معجزې نه ورکول سوي. بیا دغه څخه ما بعد ملخان الله جل جلاله پر دوی باندې راواستول. ملخان راواستول طوفانونه پر دوی باندې رااله لوی طوفانونه پر دوی باندې رااله. داسې طوفان لکه ازموږ اتیر کال خو په یادېږي کنه چې ګرد کورونه یو در دې لوی طوفانونه و داسې نه غټ طوفانونه و. پر فرعون باندې داسې طوفان راغلی پر کلی کشتونه یې جن یوړله کلی یې جن یوړله دا خلک یې تباه کړل خلک یې یوړله. لیکن دغه څخه ما بعد هم فرعون نه قوم ایمان راوړي. ملخان رااله بیا پر دوی باندې داسې کشتونه و چې ټوله ملخانو تباه کړله. ملخان خو ستاسو په یادېږي پر موږ کوم عذاب نه دی راغلی
موږ د سره در فرعون موږ بدتر یو در فرعونیانو په خدای موږ بدتر ملخانو عذاب خدای را باندې راوستلی د طوفانو عذابونه د میوې عذابونه کنه وچکلیانې دا هر څه الله پر موږ باندې راوستلی دی خو بیا هم سر نه خلاصو پټون پر سره کش کړی دی چې در ما بزرګ نسته دا ملخان رااله او د ملخانو په باره کې یو حدیث درته وایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایي لا تقتلوا الجراد تاسو ملخان موجنی ذکر فانه جند الله الاعظم دا د الله جل جلاله لوی لشکر دی ډیر لوی لشکر دی د الله ځکه دا د دې مخه نه نیول کیږي کنه مخه نه نیول کیږي دا اوس چې موږ مدینه شریف ته ولاړو مدینه شریف څخه چې موږ ولاړو د بدر پر طرف باندې د بدر څخه چې د اخر روان شو دی علاقه باندې رالو یقینا لکه غزمشته چې هغه مخ کې چې د سیلونه د ملخان و دراغه زیات و دومره لوی سیل د غرون د مزکی د روډونه ټول یې نیولې و داسې نه و چې داسې لږم نه و یا داسې ګرد علاقه په مخه باندې اخیستې وه دا لوی لوی پوجونه یاره یقیني ما دا فکر وکړي چې مال دا د الله لوی لشکر دی د دې نه سر معلومیږي نه پای معلومیږي نه دا په مرګ باندې دی نه دا په ژوند باندې دی نه دا داسې دی چې دا په ختمېدو باندې دی لوی لشکر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وخت ناست دی یو ملخ رالی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مخته ولوید پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راواخستی چې وی کتله د پر دی بغل باندې پر دی وزر باندې چې دا کوم وزر د دی پر دی باندې داله کلی و ولنحن جند الله الاکبر موږ د الله جل جلاله لوی لشکر یو موږ د الله ډیر غټ لشکر یو جند الله الاکبر د الله لشکر یو ولنا 99 بيضه موږ دغه کما د ملخه چې ده ملخه د دې د شزه چې ده د دې د پاره ننوي اګیدا لري ننوي د نه په یو ور داوالوزي او دغه ملخ و پیغمبر علی السلام ته څوای خبري ورته پر دغه باندې د لیکل سوي دي ولنحن جند الله الاکبر موږ د الله جل جلاله لشکر یو او ولنا 99 بيضه مجننوي داني اغيلرو او ولو تمت لنا 100 کچیر سل داني اغي مجدرلودلای لا اکل الدنيا ټول دنیا به مهلا کړی وای ټول دنیا به مخړلې وای کوم چیر سل داني اغي پورا وای نو بیا به ټول دنیا او سره د هغه چې په دې دنیا کې څه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه ځای باندې دعا وغوښتل د الله جل جلاله څخه ورته ویل دعا وکړه ول اللهم اهلك الجراد الله ملخان هلاك وقتلوا كبارها وامت صغارها مړه غټانه ور قتل کې قتل غټانه قتل خدا دی اوس ګوري دا هر وخت چې مستاسو ګور دغه راشي دا موټرانو څونه وهلي پر دې روډو باندې دا چې کله دا موټر روان وي څومره د هوا او د غرو سره څومره مشلولي د دیوالو سره قتل دغه تویل کیږي مړ د بل چا پلاس باندې مړ اول دا کښنی چې دی چې پاګوي کې الله غمړه کې دا ور قتل کې اکښنی ور مړه کې اکښنی خون دالوتونه دي او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرع د الله قبول کړل د دوی په باره کې دغه یو څومره چې د ملخانو هغه سیرونه بر روانو تاسو پر د سړکانو باندې لیدل څومره ډیر بفره دا سړکان به تک ژړ کړی و په یاد به مې کړه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرع ورته وکړل ولول افسد بیزها او د دوی اگي الله ور خرابې کې ا د دوی اگي وس و پرند نیوي تم نه رسیږي ځکه د الله د پیغمبر شرع ده او بیا وسد افواهها عن مزارع المسلمين د ملخانو خلی بندي کې الله د مسلمانانو د کشتو څخه الله د کشتو څخه خلی را بندي کړی دي
دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وعن معایشهم او د دوی د حیوانانو د ژوند څخه الله د دوی خلی را باندې کې نو دا کني دغه کدا شرع نه وای کدا شرع نه وای دی ملخانو به دومره لوی تباہی جوړه کړي وای د هر وخت چرایسي بیا هم تباہی جوړه کی فصلونه ګرد یوسی او میوه ګرد وخوري او باغو ته تاوان ورسی دا خو هغه پات دي دا که پیغمبر علی صلوات و سلام دا شرع نه وای کړي لا بس آل وای بس الله دې مجنو ساتي دا یو لوی لشکر دی فجاء جبرائیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام چې دا شرع وکړه جبرائیل علیه السلام د اسمانه سخرالی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم توای انه قد استجیب لك فی بعضه واذا الله پیغمبر استا دعا په یو څو کې قبول اسوله په یو څو کې د الله ورته په ګرد کې نه قبول اسوي کارګر د قبول اسوي اوس به دا ټول ملخان تباوي یو بلام ژوند نه وای او نه به د مسلمانانو کښتونه بیا تبا کوله لیکن خو الله جل جلاله ته ور معلومېدله چې د ازما لشکر دی یو څه دعا به قبلوم یو څه به وزن ترا ګرځوم اداغه دا یو څه کله پر موږ باندې را پاوای چې را پاوای کې ګردمو تبا او برباد چې څه لرو هغه ګرد راسو یوس او بیا ده حضرت عباس رضي الله تعالى عنه او ده فضل رضي الله تعالى عنه او ده غركم حسن ابن علي رضي الله تعالى عنه داوي ومج پر استرخانه باندې ناستو ډوډۍ مخوړله پر استرخان باندې ناستو ډوډۍ مخوړله زوز ماورور او ده غركم دا اکا زامن عبدالله ابن عباس او فضل ابن عباس دا ګرد ناستو وای ملخ رالی پر دې سرخان باندې ولوي نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا صحابي دی هغه د ملخ راوخستي چې راوخستي وقال لي ما مكتوب على هذه حسن رضی الله عنه توي ودا وګوره پر دې باندې څه لیکل شوی دی په عبرانی ژبه باندې عبرانی مخکې در عربي و مخکې عبرانی ژبه و ورسته کې بیا عربي ژبه بیا رااله ويا فقلت ما ورتويل سألت أبي أمير المؤمنين عن ذلك ما ورتويل جزبد حضرت علي رضي الله عنه ده خپل پلار څخه پوښتنه وکمه دا چې دا چیش پر لیکلی فقال ده سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيام زولال مو پلارتا و ازما پلار ما ته ویل چې ما د جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه پوښتنه وکړه دغه چې دا چیش پر لیکلی دي پر دغه د ملخ پر دی وزر باندې سره لیکل شوی دي ولا غره ویل ولذلك السوي دي ان الله لا اله الا انا رب الجراد وي پر وزر باندې ذلك السيوا چې زه الله یما او نست لایق د عبادت ما سواز ما څخه زر رب د ملخانو یما دا د دې وزر د دې ملخ پر وزر باندې ذلك السيوا ورازقها او زر رازق دغه ملخانو یما رزق ورکوم و دې ملخانو ته زر رزق ورکوم لکه څنګه چې د نور دنیا ته رزق ورکوم دغه رقم ملخانو ته هم رزق ورکوم وإن شئت بعثتها رزقا لقوم وإن شئت بعثتها بلاء على قوم الله جل جلاله پر دی وزر باندې نورم دا خبري ورسره لیکلی وي وی الله جل جلاله فرمایي چې زما خوښه ده کله کله زدا ملخان واسطوم د یو قوم د خوراک د پاره دا د دې قوم رزق وګرځوم ځکه خو دغه چې دی حلال دی دا ملخ چې دی هغه حلال دی خوراک حلال دی تا دا اوس نه خورلې نو کړل منځونه ګر راو ګرځو تا دا اوس خورلې ملخان خلک خوري وروره محلال دی پاک دی روا دی لکه څنګه چې مای نه دی دا اوس زه پر دغه زیر روانو مای په دو مای ګوره حلال دی بغیر حلال دو ملخ حلال دی
بغیر حلال خو صرف دا دی چې زموږ ته رواج نه دی زموږ ته چې دا طبع لږ نفرت جن کوي که نه لږ څه داسې څه موږ ته خو ماډرنه یو دا هر شی خو نه ماوته نه خورو نو که نه سم یو داسې یو نوکي نه یې نوکي سره به یې ګزاره کوو دا شاوخوا به راګرځو ملکان څه کوو چې خورو یې مایې راته راوړئ که نه دا پر دې دغه باندې لیکلي وه پر دې وزر باندې ویلې ول کله کله زه د یو قوم دپاره رزق وګرځېږم لکه څنګه چې ماهی رزق دغه رقم زه رزق وګرځېږم د یو قوم دپاره او کله کله د یو قوم دپاره بلا وګرځېږم مصیبت وګرځېږم غم وګرځېږم دا د قوم هلاکت په موږ باندې وسي نو دا فقال عبد الله هذا من العلم المكنون او عبد الله رضی الله عنه هغه دا ویل ولدا د پټو خزانو څخه یو علم دی په دې باندې موږ نه پوهیږو ولې پټه خزانه په دې وجه باندې چې موږ په کتابو کې په احادیثو کې دا نه لیکل شوی دا پر دې وزر باندې لیکل شوی دا یو پټي خزانه دی وليس في الحيوان اكثر فسادا لما يقاطته الانسان من الجراد ويدر دا ملخ داسې بل په حیوانانو کې داسې حیوان نشته چې هغه فساد و د مځکې و دغو ته رسوي سوا د دغه ملخانو څخه نو دا یو لښکر د الله جل جلاله دی کله کله زموږ د پاره یو عذاب وګرځېږي کله کله سبب د پاره د یو خیر وګرځېږي نو دا به یو مخ عذاب به هم نه وي لکه د فرعون پر قوم چې یو مخ هغه عذاب رالی نو دغه ملخان دا دغه پر فرعون پر قوم باندې راله او بل دغه چې بله یو بل معجزه یا یو بل عذاب چې الله جل جلاله پر فرعون او پر قوم باندې راوستی شپږ یې راوستلې پر دوی باندې ټول شپږن جن جوړ کړل دا هر څه چې وویل په ټولو کې شپږ به وي چې هر څه به صفایانې وکړلې لیکن خو هغه صفایانې هغه نه کېدله او په حیوانانو کې یو چونګشه ده او یو چې دی هغه د شپږې دي یو مژه ده دا نه دي دا بغیر مور پلاره پیدا کېږي دا مور پلار نه لري شپږه د خیرې څخه پیدا کېږي شپږه نه ده دا د خیرو څخه دا د بدن که ته وایې چې تجربه یې کړم دا سره ښه ببر که چې ښه دې سره ببر کې خر مې مینځه داسې یې مه مینځه د ځانه څخه بس د کلندر صاحب ملنګ د ځانه جوړ که زورور بس یو څومره بعد یې ګوره چې ستا په سر کې څنګه شپږې راځي خپله به دی ورته اړیاري چې دا شپږ د کوم چونګشه هغه د دغه لوشو څخه پیدا کېږي دا لوشې نه دي د دې څخه چونګشه پیدا کېږي مژه د خاورې څخه پیدا کېږي تاسو به در اوسه نه واست په خبر په دې شی دا د الله نظام دی د الله قدرت دی الله یې د دغه شیانو پیدا کوي مور پلار نه لري بغیر مور یو بل حیوان دی چې هغه څلور په حیواناتو کې زموږ علماو ذکر کړي دي چې دا بغیر مور پلار پیدا کېږي دا څلورم راسیر دی خدا دریم په یاد چونګش او چونګاش په دواړه یو شی دي سره دا خو دواړه د خټو څخه پیدا کېږي یا بل حیوان دی جلا یو بل شی دی نو دغه شپږې الله جل جلاله پر دې قوم باندې راوستلې او بل دغه شپږو څخه ما بعد بیا دا و چې چونګوشې پر دې قوم باندې پیدا سولې چونګوشې داسې چونګوشې وې چې د فرعونیانو به ویلې ولا چې کله به دوی خبرې کولې خولې ته به ور وغورځېدله په خوله به ورننوتله چونګشه هغه سالن خو مشوره وه سرخان و مشوره وه هغه وړه خو مشوره وه چې هغه ټوله د چونګوشو څخه ډک ډک وه لیکن چې کله به یو فرعوني خبره کوله په خوله به ورننوتله پر خوله باندې لاسونه په هغه وختو کې دغه نه دا چې شورته وایي دا پر خوله باندې ماسک
تاسو مړي چین خو ډېر بلا دی په موږ په کورنۍ دا ماسک په موږ باندې عادت کې وځي دردا اوس هم خلک غوندي ا کورنۍ را باندې راوستل ماسکونه په خلکو پیژندل ما زموږ خو دا پرېونیانو به مدغه چمنه کوله چې د چنګوشه په خلونه نه تلای په موږ باندې ماسکونه په خلو راوستل داغه ماسکونه هم نه په هغه وخت کې چې پر خلې چولې یو بیا خبرې کول نو خلو ته بلاسونه نه ولو دا رقم بیا خبرې سره کولې خوارانو نه و ظالمان خوارانو کوم خو که خوارانو ولا کدي عذابونه براغلي وای او بل داو چې وینا د څاهانو څخه چې به وبر اويستل هغه به ټوله وینا وګرځیدله د څاسه چې به وبر اويستل هغه به ټوله وینا په لوش کې چې به واچول هغه به وینا په منګي کې چې به واچول هغه به په جانو کې چې به واچول هغه به وینا مثلا دوی پاکه وبنه سپیدا کول د یو څاسه خبر دوه شو وبراويستل یو به د فرعون د قوم یو به د بنی اسرائیل د بنی اسرائیل د قوم ولا چې به لوش ډکړه صفه او بابوي شایسته او بابوي د فرعون شو چې به غلوش ډکړه تکسری ویني بسوره بیا هغه چې پکړلې دغه اسرائیلی د شید څخه به دا او به واخسل خپل پلوش کې به واچولې چې هغه به ما جوړ واچولې تکسری به وګرځي وینه به وګرځي دا الله یو دی عذاب خدا قوم پرغه سربېره د هر څه عذاب نه رااله دا الله له نو منله چې نه ومن الله ټوله هلاک کړل الله ټوله تباہ او برباد کړل عزیزانو شدادي چې په دنیا کې سړی د ځان سره وکی شدادي چې الله سړی خوشاله کی شیطان نه موږ خو 24 غنټې په دې کې روانو چې شیطان خوشاله کوو الله مرسیر باید مرسلر ساعت کې الله مش خوشاله کو شیطان چشتي تایللی چې ستاسو سر دشمن دی ستاسو بدن دشمن دی ستاسو قوم دشمن دی ستاسو پلار دشمن دی ستاسو جایداد دشمن دی کنه ستاسو دین دشمن دی ستاسو آخرت دشمن دی هغه ته خوشاله کوي لوی رب چې وتا ته رزق هم درکوي سترګم درکوي خوراکم درکوي او تا ته جوړوالی درکړي تا ته اولاد درکړي تا ته ژوند درکړي ژوندۍ او دا لوی رب ما وتا ناراضه کوي دا زما استاد پر ډیر د بیا عقلی خبره ده موږ په دې باندې پوهیږو لیکن خود شیطان من را باندې زیاته ده در الله درمینی الله دې مو د دې سو ساتي ورته ګوري عزیزانو چې الله جل جلاله څه فرمایي وقال الملأ وويل قوم ملأ اشراف من قوم فرعون دا قوم سخد فرعون وويل والاتذر موسى آیات پردی موسی علیہ السلام و قومه قوم ددا ليفسدوا في الارض چې دی فساد په دې مځکه کې وي کې ويذرک او پرید تا و الہاتک او ستا خدایان پرید د خدایان دا شو وې د په مثال باندې د امر کړی وو فرعون ورزما په مثال باندې په دې شهر کې مجسمه جوړې کړي نو په شهر کې مجسمه جوړې کړلې د فرعون په شکل باندې بیا بنو خلکو سجدي وغه مجسمو ته کوله فرعون ته چې براله نو بیا بنو فرعون ته به سجدي کوله دا د هغه قوم رواج رسم رواجو د ازمستایس په وطنو کې وس پر دې چوکو کته سوینه مجسمه راغلي دي کنه یڅ عمر بعد به د خیر زما واست په کورو کې به یڅ عمر بعد به د خیر سره زما واست قوم سجدي ورته لګي فاته ولا کسي په خدای چې ویني قسم په الله تاسو ویني چې ودا مجسمه ته زما واست پښتانه خلک به سجدي ورته لګوي تعظیم په خاطر باندې سجدي به ورته کوي دا تاسو مسخره بولی یڅ عمر بعد به د خیر سره تاسو معلومه سی به مړی یا بز ژوندای یم دا چې دغه دنده شروع ولا دغه د مجسمو یا دغه د بت پرستی لره اول شیطان دا ولار سو دغه مجسمه په مختلف قومو کې دغه صلحاو چې انبیاء او شخلق د قومه چې وفات سیو هغه و دې قوم ته رسم کړله ویلې ول دغه خلق ډیر ش خلق و نو دغه ول
دلته د مسجد په دروازه کې د مجسمه ورته جوړ کول ته چې د مسجد ته ورځي نو بم پلانې کاکا په یاد دي پلانې کاکا بم په یاد چې څنګه منځونه کوله تاسو به مغره کول منځونه کوي نو د مجسمه د مسجد په دروازه کې جوړ کړي دوی چې برکله پلانې کاکا خو نو دوی په یاد وو مغره کول منځونه به کول دا نسل چې ختم سو را روان نسل او پلانې کاکا ته لکوا پلانې کاکا پر کوم باندې عبادت پرې شوی دریم نسل اخر کې چې د شورته وکتل دا پلانې کاکا دې سلام به ورته کوي څلورم نسل اخر سجدي ورته شروع کړي دا په مخکنی قومو کې دا پیښ شوی دي نو زموږ په قوم کې به څنګه نه پیښ شي ځکه خو دې پر چوکۍ راته وزړولې نو څو مر بعد په کورو کې د خیر راته برابروي څو مر بعد بیا ما او تا زما اوستا پښتون بعقل قوم چې په هیڅ نه پوهیږي چې پر هغه خوا کې شه دی پر هغه خوا باندې سروان وي یا به د خیر سره څومره بعد الله دې نه کی الله دې نه کی دا نسلونه نه در روان نسل تباہ او برباد دغه بیا به چې دا غوسه چش پیدا کیږي چې هغه به سره کوم شان وي نو دا به بیا سجدي ورته لګوي الله دې مو وساتي قال دويل فرعون ورتويل والسجر دين قتلوا زب وجل وكما ابناءهم دوی د زامنو ونستحيم او مش بپریدو نساءهم اگر شزه د دوی بپریدو و ان مرشو فوقهم بالا پر دوی باندې قاهرون په غلبه کې مر ډیر غالب یو او مر ډیر زور اور یو طاقت لرو ځکه د خپل پوج ته چې به وکټله او خپل راشه درشته چې به وکټله او د عسکرو ته چې به وکټله او خلک به د په قدمو کې به سجدي لګولې فرعون څخه بزان ورکسو قال موسى عليه الصلاة والسلام وإلى لقومه ودي خپل قوم ته ویلا والاستعينوا بالله تاسو کومک غواړي په الله جل جلاله باندې وصبروا او تاسو صبر وکي او الله جل جلاله ته ان الارض دامزکه چې د لله دا چا د پاره ده دغه مزکه چې د مش په وسیله دا چا ده چې الله د بیا مش ته جنگولې پرکو دا د الله مزکه ده او دا الله پر مزکه مرسره راړولې اے سره جنگونه به ورور سره وژنه وړونه سره اخر کې مرا صفات یې د مزکه مر د غیر واري وقبر ته اس یوال ویش مزکه مر د ځان سره ولې د خپل مزکه چې الله دې په کوم ځای کې نصیب کړي په کوم ځای کې بس ته پټه پایدره کې کله قبر لا ما او تا ورته راځي په پیسو باندې شه چې د مزکه ستاوي خپل په مزکه کې پټ کې وسنو یا خپل په مزکه کې ملاقه پټ کې چې هغه پر جنگي وي چې هغه پر مړسي پر غمزه کې نه پټي په غمزه کې نه پټي اجرې ته رسي یا کو د کور عباس دمڅ کې عباس اجرې ته وړه وې د مړو ځای اجره ده قبرستان دی اله دی ان الارض لله زکد الله جل جلاله د فرض یورثوا په میراث کې ورکی من واغ چاته شاء او چې د الله جل جلاله خوشوي من عباده د خپل بندگانو څخه والعاقبه او اخر انجام چې دی للمتقین دا غچا د فرض چې هغه متقین وي قالوا دی ورته ویل والاذینا اے فرعون او مستعذار سیدل دي من قبل مخي چې تنوي راغلي ان تاتينا دغه فرعون له طرف څخه او مستعذارون رسیدلی دي اے موسی علی السلام من قبل ان تاتينا مخي چې تنوي راغلي ومن بعد ورست ما جئتنا چې تورالي بیا مو مستعذار سيږي قال موسی علیه السلام ورتوایه وعسى نجدي د ربكم رب ساس ان يهلك عدوكم چې هلاك بکستاسو دشمن به هلاکي ويستخلفكم في الارض تاسو په دمزکه کې خلیفګان وګرځوي دمزکه به استاسو سی تاسو په دمزکه کې یاست فينظر بیا بنو وګوري الله جل جلاله كيف تعملون بیا تاسو څنګه عمل کوي څنګه اعمال به بیا تاسو کوي نو الله جل جلاله به بیا تاسو ته ګوري ما علينا بالله دا نور به سبا د خیر راوي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله جل جلاله دا ناس ته مقبول وګرځي یا الله دا اوریدل راس قبول او مقبول وګرځي دا وینام راس قبول کی الله د نیک اعمالو توفیق راکړي
یا الله جل جلاله په دې مسجد کې چې کوم خلق ناس تو راغلي الله بیان ته وجنه ولي الله جل جلاله د ټولو حاجتونو زموږ سره ورته سره کی الله د ټولو مشکلات زموږ سره ورته سره کی الله د پزړه کې چې ارمانونه وي الله جل جلاله د ټولو د ارمانونو پر د ټولو عبادتونو را قبول کی الله د ترجمه او نصيحت او بیان الله تعالی سره قبول کی ستاسو په دربار کې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه